بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د یو ځل بیا ان شاء الله د خوبونو تعبیر په سلسله کې ستاسو خدمت کې حاضر یم. د ویډیو کې تاسو ته د غوښې کتل په خوب کې د دې تعبیر بیانوم چې غوښه اکثر خلک په خوب کې ګوري، خصوصا زنانه، او دینه خرابه تجربه هم لري. زنانه اکثر خطرناکه تجربه لري. هغوی وایي چې کله موږ غوښه په خوب کې وګورو یو څوک وفات کیږي، یو خبره کیږي په کور کې، نو دا خوب ډیر کتل کیږي او دا مختلف تعبیرونه لري. ښه تعبیر هم لري او بد تعبیر هم لري. غوښه اخیستل، خامه غوښه، پخه غوښه، کور ته راوړل د غوښې، خوړل د غوښې، حتی د انسان غوښه، دا ټول خوبونه کتل کیږي. د نورو حیواناتو غوښه، د مردارو حیواناتو غوښه، نو دا خوبونه کتل کیږي. په عمومي توګه دا خوب څه ده، دا د مال په جمع کولو باندې تعبیر کیږي. ځکه غوښه څه ده، دا غوښه او همداسې لکه چې د انسان د غوښه حرام ده، د بدن غوښه دغسې د انسان د مال، د ابرو، عزت د دوی سره برابر ده. نو دا په دې کې برابر ده، په مال باندې هم تعبیر کیږي، په ابرو، په عزت باندې هم تعبیر کیږي، او په دې باندې هم تعبیر کیږي چې کله انسان غوښه ډیر په خوب کې ګوري، نو معنا دا چې دی د مال ذخیره کولو اراده لري. ځکه غوښه څه ده، نو د انسان بدن کې څه وي، نو هغه بدن زیاتیږي، نو د آرامي باندې تعبیر کیږي. چې انسان غوښه په خوب کې وګوري، نو معنا دا چې غوښه زیاتېدل، معنا مال زیاتېدل، نو دا په مال زیاتېدلو او مال جمع کولو باندې تعبیر کیږي. د دنیا په امورو باندې اهتمام، ځکه غوښه مادي شی ده، نو دنیا امورو باندې اهتمام باندې هم تعبیر کیږي، او خواهشاتو پسې ګرځېدلو باندې هم تعبیر کیږي. ځکه غوښه څه ده، هغه خوراکونو کې راځي چې هغه کې لږ تکلیف ایستل کیږي او په مختلف اشکالو دا د مزو لپاره، د خوندولو لپاره خوړل کیږي. نو دا په دې باندې هم تعبیر کیږي چې انسان خواهشاتو پسې ګرځي. او په مرض باندې هم کله کله تعبیر کیږي چې کله خرابه غوښه، فاسده غوښه په خوب کې سړی وګوري، په وینو وي او یا خراب شوي وي یا بوی کوي، نو معنا دا چې مرض ده په انسان کې، دغه په وجود د انسان کې کوم ځای کې یو مرض ده، او هغه مرض باید ورپسې انسان وګرځي. یو مجرد انسان که هغه نارینه وي که زنانه که دا غوښه په خوب کې ولیده، ښه حالت کې په خوب کې ولیده چې ده سره ده یا دی اخلي یا څوک ورته ورکوي، نو دا په واده باندې په بل کس که سړی وګوري، نو په ښځه باندې، که ښځه وګوري په خاوند باندې تعبیر کېږي چې دا ورته نصیب کېږي. دا غوښه د انسان یو جز ده، نو دا ورته نصیب کېږي، واده ورته نصیب کېږي، واده کوي، یو بل کس سره یو ځای کېږي. حامله ښځه چې کله دا غوښه په خوب کې وګوري، اکثر حاملې ښځې دا په خوب کې ګوري، او چې کله دا غوښه په خوب کې وګوري چې دا غوښه دی ټوټه کوي، نو دا بیا ښه تعبیر نه لري. د حمل ته کېدای شي مشکلات پیدا کېږي، نو باید ځان پسې وګرځي. او غیر حاملې لپاره بیا دا ښه تعبیر لري. غیر حامله ښځه چې کله تازه غوښه په خوب کې وګوري، نو معنا دا چې د ده صحت ښه ده او دی که اولاد اراده لري، الله تعالی اولاد ورته ورکوي. سړی چې کله دا غوښه په خوب کې وګوري، په همدغه کاروبار او مال او تجارت باندې تعبیر کېږي. او دا خامه غوښه چې دا بیا په خوب کې دا بیا ښه تعبیر نه لري. خامه غوښه څوک خوري، نو دا بیا ښه تعبیر نه لري. دا په غیبت باندې تعبیر کېږي، په اشتباهاتو باندې تعبیر کېږي چې انسان یو شي ته په تمه وي، هغه شی یعنې د ده خواست او هغه ارزو هغه ارمان یې نه پوره کېږي، نو په اشتباهاتو باندې تعبیر کېږي چې ته اشتباه کوې، یو کار کوي یا غیبت کوي د مسلمانانو، نو په دې باندې تعبیر کېږي. او بیا د قصاب نه بیا غوښه اخیستل، څوک خوب کې وګوري چې قصاب نه غوښه اخلي کور ته وړي د بازار نه، دا بیا ښه تعبیر نه لري. دا یو واقعه باندې، یو حادثه باندې تعبیر کېږي چې په دې کورنۍ په دې افرادو باندې راځي. او بیا د انسان غوښه، چې دلته یو خوب هم ده چې د انسان غوښه اخیستل د بازار نه، څوک خوب کې وګوري چې انسان غوښه اخلي یا انسان غوښه خوري یا د انسان غوښه ګوري، نو دا په غیبت باندې تعبیر کېږي، په وفات د یو کس باندې تعبیر کېږي، د خلکو په مال او عزت باندې تجاوز باندې هم تعبیر کېږي. نو دې باره کې یو خوب هم ده. وای غوښه قصاب خرڅوي، وای زه ورځم ورته 4 کیلو ترې اخلمه، ګورم وای دا د انسان غوښه ده، غواړم چې دولت پرې خبر کړمه، وای نو موبایل وباسمه چې دا باید دولت پرې خبر کړم چې دلته د انسان غوښه خرڅېږي. نو دا خوب دې پوره نه ده ویلی، دا غوښه تا واخیسته وانخیسته، نو په هر صورت مختلف تعبیرونه دا کېدای شي، ځکه خوب دې پوره نه ده. د غیبت په مجلس کې کېناستلو باندې هم تعبیر کېږي چې ته په غیبت مجلس کې کېنې او هلته خلک نه منع کوې، خو بیا وروسته خبره وکړې چې دا ستا خبرې هم په غیبت کې بیا راتلی شي. او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې که دا دې کور ته وړي وي، نو بیا ښه تعبیر نه لري. او که د قصاب شناخته و او تا په خوب کې کتلي وي چې د قصاب شناخته ده او د انسان غوښه خرڅوي، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دا قصاب څه ده، د خلکو مالونه په
حرامه طریقه باندې لاسته راوړي، د خلکو مالونه په یعنې زیات اخلي یا غوښه ډېر قیمت خرڅوي یا بېکاره غوښه خرڅوي، نو په دې رابطه باندې باید ته دا خبر کې ورته ووایې وروره که د یو کاروبار کې غلطي نو متوجه شه. والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي سپین کالي مې وي په ځان او سپین څادر مې په اوږه وي، وایي لاره کې روان یم ډکې مې تیازې و یو څه راباندې توی شي او بیا وروسته وایي لږ مخکې ځمه او هلته کښېنم متیازو باندې، نو دا ډکې متیازې په کالي باندې تویېدل، په څادر باندې، په کالو باندې، سپین کالي باندې، پاک کالي باندې، دا د بل چا لخوا نه یعنې د بل چا خپل نه لګېدل، دا په تهمت باندې تعبیر کېږي چې یو څه تهمتونه در باندې دي، اشتباهات در باندې کېږي او هغه نه ته ځورېږې او بیا ته وایې چې زه اراده لرم چې دا زه وینځمه، وایې چې جومات ته ځم چې دا د وینځلو اراده کوم، بیا په یادېږي نه چې دا وینځې نه وینځې یا نه وینځې او بیا وایې چې زه متیازې کومه نو چېرته ناست یم نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې تا باندې څه اشتباهات دي یا څه تهمت ده، وجه یې دا ده چې ته بې ځایه ګرځېدلې یا بېکاره خلکو سره بې ځایه ګرځېدلې او داسې اشتباهي خلکو سره ناسته ولاړه لرې، نو په دې سبب باندې تا باندې که څه اشتباه کېږي یا څه تهمت در باندې ده، نو دغه د پاکولو کوشش وکړه چې زر هغه مسله صفا کړې، حل یې کړې تر څو چې تا ته څه مشکل پیدا نه شي او بیا ته وروسته ته وایې چې بیا زه کښېنم ادرار دې کوه یعنې تش متیازې دې کوې، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دا د تش متیازې ته په ارام یو مناسب ځای کې دې کړې وي او تا ته څه تکلیف پکې نه وي، نو دا بیا ښه تعبیر لري، معنا یو اذیت یو تکلیف رفع کېدل. والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي اوتو کومه د خور مې وایي جامې دي کالي دي هغه اوتو کومه وایي څادر یې رانه وسوځېږي، وایي بیا بل خوب ده وایي چې سړک کې له موټره په ویاله کې وغورځېږمه، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ځان باندې ته بې اعتماده یو کار کوي او فکر کوي چې په دې کې به زه غلطېږم، خلک به ما ملامتوي او خلک په ما باندې غوسه کېږي او بد فکرونه دلته راځي، په الله هم بدګمانوي، کیدای فکر کوي چې کیدای شي ما ته دا خبره ورسېږي، کیدای شي زه داسې شمه، نو دا کارونه مه کوه، په ځان باندې هم اعتماد ولره، په خلکو باندې هم اعتماد ولره او په الله تعالی باندې هم اعتماد ولره او خپل اشتباهات او خطایانې چې دي هغه ومنه، بخشش دې وغواړه او کوشش مه کوه چې ځان همیشه صفا وښیې، هر انسان اشتباه لري، خپل اشتباه ومنه، په خپل اشتباه اقرار وکړه او کوشش وکړه چې کارونه دې صحیح راشي او د خلکو نه تمه مه لره او بدګماني مه کوه، په الله تعالی باندې بیا ډېر ښه ګمان ولره ځکه الله تعالی زموږ خالق او مالک ده، الله تعالی موږ هر مشکل نه بچ کوي، خو موږ په ښه اعتماد ولرو، ښه ایمان ولرو. والله تعالی اعلم. وایي ملګری مې عالم دی خوب کې ږیره او بریتونه یې خریلي وي او وایي دا دې وختو کې وایي ده بله واده هم کړی ده په ویښه کې او زه خوب کې وایي ده ته حیران یم او دی خوشحاله ده، نو د دې معنا دا ده تعبیر یې دا کېږي چې ته دغه عیبونه بیانوې، دغه عیبونه که څه عیبونه وي که څه اعتراض پرې لرې نو دا خلکو ته مه بیانوه، ده ته ووایه، خپله ده ته ووایه، دی متوجه کړه، هغه کیدای شي ستا خبره پرې اثر وکړي، نو ده ته ووایه، عیبونه یې خلکو ته مه بیانوه. والله تعالی اعلم. وایي زما کورنۍ څو کسانو په خوب کې کتلی یم چې زه مړ یم، څو ځلې وایي زه کتلی یم چې زه مړ یم، نو دا ستا په اوږد عمر باندې تعبیر کېږي، ستا په قدر زیاتېدلو باندې تعبیر کېږي، ځکه د مرګ نه وروسته د انسان قدر زیاتېږي، یو څوک متوجه ورته نه یا ټولو ته متوجه کېږي او په سفر باندې هم تعبیرېدلی شي، نو دا ښه خوب ده ستا په حصه کې څوک تا په خوب کې وګوري چې ته مړ یې او ته په رښتیا ژوندی یې او خلک تا مړ په خوب کې ګوري، نو دا ښه تعبیر لري. والله تعالی اعلم. سور اس باندې وایي ناست یم، شنه ځایونه دي او ګرځم وایي پکې بیا ویاله دي اوبه دي، نو دا ډېر ښه تعبیر لري، ستا په قوت اراده او هیبت باندې تعبیر کېږي، دنیا او مال باندې تعبیر کېږي او ستا هغه نیکو ارادو او د مال او د کاروبارو او کامیابه کېدلو ارادو باندې تعبیر کېږي چې ته په هغه باندې استقرار لرې او په هغه باندې ته ثابت قدم یې او همغه هدفونو پسې ته روان یې او الله تعالی درته نصیب کوي په جذباتو، په احساساتو، په نیکو احساساتو، په عواطفو او په ښه نیتونو باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. وایي مور سره مې په غره په سر روان یم، مور رانه وایي لاندې وغورځېږي، د غره بیخ ته راکوزېږم، ګورم چې روغ رمټ وي، دا بیخي خوب ده، الله تعالی یې درته ښه کړي، دا یو مرحلې ته انتقالېدل دي، ته کیدای شي یو مرحله چې ظاهرا تا ته شر ښکاري هغه به تا ته خیر وي، ته فکر کوې چې یو ځای ته رسېدلی او یو هدف ته رسېدلی، اوس فکر کوې چې کیدای شي د دې ځینه ته د هدف نه او د خپل د هدف ته ته نږدې شوې دې نه لږ لرې شي، خدای انشاءالله که تا ته څه دغه پېښېږي د مشکل نه پېښوي درته او په سفر باندې تعبیر کېږي، په اساسي مسایلو کې تغییراتو باندې هم تعبیرېدلی شي او یو ضرر باندې چې ظاهره کې تا ته په ظاهره کې تا ته ضرر ښکاري خو هغه انشاءالله تا ته به خیر وي او شر به درته نه رسېږي
او په دې باندې هم تعبیرېدلی شي چې ته مور دې د خپل مشکلاتو نه مه خبروه، ځکه که ته مور دې خپل مشکلاتو نه خبروې نو هغه بیا مایوسه کېږي، خفه کېږي او په هغه باندې ښه اثر نه لري. نو کوشش وکړه چې هغه نه همیشه دعا وغواړئ او ټول خبرې مشکلات دې هغه ته مه بیانوه. دې کې قرآن کریم کې اشاره هم شوی دی چې ولا تقل لهما اف، اف مه وایه د هغه په مخ کې. یو معنا د اف علما وایي چې دا خپل د ستړیا اظهار مه کوه، خپل د مشکلاتو، ځکه مور باندې بیا ډېر سخت تمامېږي. نو همیشه دعا ترې غواړه او خپل هدف ته د رسېدو کوشش وکړه. او که ظاهره کې یو شی تا ته شر ښکاري نو ښه ګمان ولره په الله، الله تعالی انشاءالله په هغه کې تا ته خیر ږدي. والله تعالی اعلم. وایي څوک راته زنګ وهي په خوب کې څه تیار اوسه، حج ته ځو، بیا یې وایي هلته مکه کې یو، بیا وایي کعبه بل رقم ته ښکاري، بیا یو بدقواره ښځه هلته وي، زه خو وایم دا خدای نه ده، او داسې نور مختلف حالات د دې خوب ده. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دغه بدقواره ښځه ستا ته، دا بدقواره ښځه ستا ته په دې خوب کې معلومیږي. دې نه مراد ته خپله یې، ته خپل ځان باندې بې اعتماده یې، ته شکونه کوې، وسواسي یې او په خپل ځان باندې اعتماد نه لرې. کله کله په نورو باندې اعتماد دې کمیږي او د خلکو د لالچ په وجه باندې، د خلکو د بدګماني په وجه باندې، د خلکو د هغه بې ځایه تمو توقع په سبب باندې، بې ځایه اعتراضونو په سبب باندې ته په تکلف کې، ته مشکلاتو کې، مونځ دې په وسواس درته راځي، په اودس کې، په مونځ کې. نو که غواړې دې ټولو نه ووځې نو الله ته رجوع وکړه او همیشه استغفار ووایه او د هر مونځ لپاره جدا جدا اودس کوه او مونځ دې زر وکړه او په هر حالت کې دا مونځ دې الله ته قبلیږي. بیا مونځ مه ګرځوه او بیا شکونه په ځان کې مه راوله، په اودس کې یا په نورو کې او په خلکو باندې هم شکونه مه کوه. او کوشش وکړه چې غریبو خلکو سره کښېنې، مریضانو سره، او داسې ځای کې کار او یا خدمت او ناسته پاسته وکړې چې خلک ستا نه په نعمتونو کې کم وي د دنیا په حساب باندې، چې ته شکرګزار شې، په خپل حالت باندې شکر وباسې. والله تعالی اعلم. بل خوب ده، وایي خوب کې ملګري سره مې ښایسته خوشبوی عطر وي، وایي دا د نبي علیه السلام راکړی دی، وایي چې استعمال یې کړه او ده ته هم ورکړه. نو زه اوس پوه نه شوم چې نبي علیه السلام دا کس یې تا ته ښودلی ده، ته یې ښودلی هغه ته، دا ملګری دا خوب کتلی، ته یې ورته ښودلی چې ده ته هم ورکړه، او که دا تا څه درته ویلي دي نو ته وایې چې بیا د شپې 100 ځلې درود مې هم ویلي وو او دعاګانو اذکار مې ویلي وو، نو دا خوب مې لیدلی ده. نو الله تعالی یې درته ښه کړي. د دې خوب تعبیر دا ده چې ستا درود شریف، دا درود دې چې ویلی نبي علیه السلام په روح باندې، دا ورته رسېدلی ده، ملایکې ورته رسولي دي او نبي علیه السلام ستا په یو صحیفه کې ستا نوم یې لیکلی. حدیث شریف کې راځي چې نبي علیه السلام په صحیفه کې نوم لیکي د هغه چا د جمعې شپه، د جمعې ورځ باندې چې کله درود وایي په هغه باندې صلی الله علیه وسلم، نو هغه نبي علیه السلام ته ستا درود شریف رسېدلی ده. دا درود او سلام تا ته انشاءالله اجر پکې حاصل شوی ده او تا ته یو خوشبویي، یو راحت، یو اطمینان او سکون حاصل شوی ده. والله تعالی اعلم. خوب دی دا، وایي ګاونډي مو وایي کدو راوړي، سر یې کټ وي لکه سرپوش غوندې دیګ ترې جوړ وي او په منځ کې نور هم کدو وي او پاخه وي او دا موږ ته کور ته راوړي. نو دا ډېر ښه خوب ده. دا په راحت باندې هم تعبیر کېږي، په شفا باندې هم تعبیر کېږي، مشکلاتو حل کېدلو باندې هم تعبیر کېږي، سختي لرې کېدلو، بندي خوشي کېدلو باندې هم تعبیرېدلی شي. په ټول حالتونو کې دا خوب ښه خوب ده. د کدو خوب د باره کې ویډیو شته زما چینل کې، نو هغه ویډیو مو ګوره. نو الله تعالی هم دا خوبونه تاسو ټولو ته ښه کړي او دا و د نن ورځې خوبونه. نو آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. که خوب هم لیدلي وي نو واتساپ نمبر مې دی چینل کې شته، هغه کې خپل خوب ماته ولېږئ او که دا خوبونه مو واورېده، مطمئن شوئ، کمنټ کې ماته اطمینان راکړئ، یا ویډیو دې سره لایک کړئ، یا شیر کړئ، او که چینل کې نوي یاست نو چینل هم سبسکرایب کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.